دا خاطر ما دارم اگه فریم ورک تا چرکار نجور کرده دست انشاءالله هر چه کواله از استفاده از اینو که سی رقم خپل احساسات دغه کنټرول کی په دې حالت کې اول د الله په وعده باور ولرئ کله چې موږ په احتیاط توګه باندې دا ومنو چې الله عزوجل صبر کوونکو ته ځانګړی اجر ورکوي نو موږ لپاره به احساسات کنټرولول اسانه سي په خیر سره قرآن کریم موږ ته وایي بشک الله د صبر کوونکو سره دی قرآن روانشناسي څه وایي که موږ صبر ته د کمزوري پر ځای د قوت په سترګه وګورو نو د زغم وړتیا به مو زیاته سي سبحان الله دوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طایف کیسه که د طایف قصه کوم په یاد سبحان الله محمد صلی الله علیه وسلم طایف ته لاړ چې خلک اسلام ته دعوت کړي هلته خلکو راواخیستل لیوانیان یې ورته ودرول هلته بعض علما وایي چې لس مایله دغسې پر دا سړک باندې دواړو خواو ته لیوانیانو کوچنیانو مشرانو ټول ولاړو محمد صلی الله علیه وسلم یې سګزاره کوره ویستله طایفه چې تر دې اندازې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څپړې له پښو او د پښو له وینو چې ډکې وې سبحان الله قربان سم په دې حالت کې چې دوی راووتل دغسې یو دانه والي ورته وایي هغه دغسې مو تاسې ورته وایي دوه دانې غرونه یې دغسې دره ده دلته کېناستل او جبرائیل علیه السلام له دوه نورو ملایکو سره چې هغه ملک الجبل ورته وایي د غره ملایکې وې ورته راغلی جبرائیل علیه السلام ورته وویل یا رسول الله که غواړې دا دوه غرونه به دغسې راواخلو دغسې به دا کلي باندې به واچوو دا ټول ما هوسې مړه سي مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته ویل سبحان الله پر دې پر جیبانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې چې قصد واخیره هغه د هغوی دپاره د بخښنې دعا وکړه سبحان الله ویې ویل شاید د دوی راتلونکي نسلونه ایمان راوړي سبحان الله او شاید هغه په خپله ایمان راوړي ته د حوصلې ته ګوره ته د کنټرول ته ګوره سبحان الله